ستا تکبر موږ ته معلوم دی چې په خېټه کې دننه ټول ګن ګرځي ځان سره دا سړی به څه تکبر وکړي او بیا چې اودس ماتې له لاړ شي که دنیا کې د ټولو نه مالداره سړی دی هغه چې کله اودس ماتې له لاړ شي نو ځان په خپله صفا کوي په داسې مخلوق پورې تکبر مزه کوي په غاښ دې درړلی شي ټوله شپه ټوپونه وایي په غوږ دې درړلی شي نو بیا ټینګېدی نه شي او چې دغه ډړ دې ختم شي وایي منګه دا منګه ټکی ډېر چې تکبر په باب کې چې وویلی شي نو ډېر وران ټکی دی په سړي ډېر بد لګي دا منګه منګه چې دا چل کو منګه دا چل کو دا خپل صفات په بیانوي ځان کې عجزي پیدا کوي او طریقې زده کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې باقي څنګه عجزي وه زم کې تکبر چې ته مخلوقاتو پورې ښایسته ښکارېدی نو بیا به چا پورې ښایسته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې به ښایسته ښکارې او چې په هغه کې تکبر نه و نو بیا چا کې تکبر پکار دی دومره عاجز انسان کله نه کله به د بهر نه دا خلک رالو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله به رالو وبلېدو پیغمبر یو سړی اول پیریني نو تاسو سوچ وکئ چې د دې انسان به څه حال وي موږ کمزوري خلک یو او څه لږ کونډه کې ټک خطا علم دی راسره بس هغه بیانو او کله کله یو ملګری په یو ځای کې مو ویني یا راشي لیدو دپاره نو بس پکې داسې چې خبرې اترې ته ګډې وډې شي ډېره خوشحالۍ نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو سړي ملاقات وشي په ده به څومره هیبت راشي چې هغه انسان یو سړی ویني چې هغه اشرف المخلوقات ته علی الاطلاق او د الله محبوب ترین بنده نو کله به بعض داسې کسان رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه به تپوس وکړو دومره عاجز انسان چې د هغه به خاص پته نه لګېدی چې کوم ځای کې دی وایي کوم ځای کې دی پیغمبر وایي دغه ناست دی په هغه باندې راپرپی دی چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا هیبت کم که دا یره کمه که زم د داسې مور زوی یم چې هغې به خوراک کوو یعنې مطلب دی چې زما مور او ستا مور خو یو شان انسان یم داسې عجیزه انسان و د ملګرو سره مرستې ملګرو سره منډې ګپ شپ خپلو بیبیانو سره به ګپ شپ لګو د هغو سره به نرم اخلاق ساتل د ماشومانانو سره به یې خبرې کولې او د هغو سره به ټوکې کولې دومره عجزه انسان په خپله به عایشه رضی الله عنها وایي په خپله به په کور کې ناست و که چېرته پیزار به یې وشلي نو هغه به یې ګنډو که جامې به یې چېرته وشلي د هغه به یې په خپله وګنډلې او کور کې به د بیبیانو سره لګیا او د کور په کار کې به ورسره مرسته وکړي دا د امت قائد دی د امت ګورې ښه د ټول امت مشر دی او بیا داسې مشر نه دی بلکې د ټولو پیغمبرانو هم مشر دی او په هغه کې دومره عجزي ده بعضو کسانو به ورسره سمه بد اخلاقي وکړه هېڅ به یې ونه او موږ ته به وایي چې د اسمان نه راکوشي یو که بچا سلام واچوي غریب وانه اوري یا جواب رانه کړي بیا بچو ته کور کې ووایو که کوم یو کس د هغه په کور باندې قدم کېښود زما بچی نه دی څه به وایي چې دی دي چې ته د اسمان نه خاص راکوي شوی دی زه دې پېژنم تا پورې دا خبرې خوند نه کوي په ځان کې عجزي پیدا کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې مواقف ډېر زیات دي خو موږ نه به دا وخت واخلي چې په هغه کې څنګه عجزي وه څنګه معامله شوې ده هغه جواب څنګه ورکړی یو کس پسې راغی بانډچي و پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې څادر نه یې راښکود او څادر د هغه دې مرۍ پورې ونښتو دې مرۍ ته یې پرېوتو مخ یې تک سور شو مرۍ یې سره شو اعطني من مال الله وی الله دا مال چې تا سره دی دې نه موږ له هم راکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو وی لږ څه بیا ملګرو ته یې ورکړي دی چې څه وړیا وله ورکړي دومره عجز انسان زموږ سره که څوک داسې معامله وکړي چې موږ څه جواب ورکړو دا د هغه اوچتو خلکو اخلاق دي ګوره یو سړی چې عجزي کوي په دې سپک نه ښکاري په دې ښه دروند ښکاري ګوره موږ چې مجلسونو کې کینو د هر هغه عالم صفت کوو چې عجزي پکې
یاره پلانې ډېر ښه عالم دی ولې یاره سړي سره چې میلاو شي داسې خاندي او سړي ته وایي راشه او زه به درشم او دا په دې عاجزۍ یې خوښ شي بل طرف ته هم یو عالم دی ښه ډېر علم دی ورسره هغه بلای مړه پرېږده به درکوه سره دا خواله نشم ولې یو بل چې دی داسې نه دوا سلام او ما چې د مسلې تپوس کو رانه لاړ او داسې ټولې خبرې یادې بیا ډاکټرانو له راشي یو ډاکټر به په هېڅ نه پوهېږي تکړه به نه خو ته پسې کمرې ته ورننوتی چې ته د کرسۍ نه به راپاڅېدلی تا سره به سلام کړی بیا ته کښېنولي جي څه خدمت وکړو څنګه اوس دی ستا په زړه کې ځای جوړ کړو اوس که زر کسان تا ته ووایي چې دې ډاکټر سره ګورې دومره پوهه نه وه خو ته یې نه منې هغه عاجزۍ هغه ستا په نظر کې اوچت کړو بل طرف ته یو ډاکټر دی او غټ پروفیسر دی او څه بلا ده او د انګریزانو په ملکونو کې سبق ویلی خو ته پسې کمرې ته ورغلې تا ته یې د سره ونه کتو بیا تا ورته خبره کولو تا ته اشاره وکړي چې خبرې ډېرې مه کوه زه پوه شو او داسې قسم معاملې وکړه اوس که تا ته زر کسان وایي چې ده په امریکا کې سبق ویل او ده په لندن کې ته به وایې لکه زه ده په امریکا او په لندن باندې څه کوم دغه بد اخلاقه او بدتمیزه ډېر غټ تعلیم یې دی خو چې کله یې تکبر وکړو نو الله وړوکی کړو او د هغه بل سره تعلیم دومره نه و خو چې کله به عاجزي راغلی الله غټ ښکاره کړو نو په ځان کې د عاجزۍ دا صفت راولئ الله متکبر دی بس دا تکبر صرف هغه پورې پرېږدئ او په ځان کې به تکبر نه راولئ حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی به جنت ته نه ځي من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر ذره برابر تکبر چې په زړه کې ورته جنت ته نشي تللی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی نو په ځان کې عاجزي راولئ د الله یو نوم څه شو